آیا تاسو ته د خپلې کورنۍ خواږه ماشومان مهم دي که که چیرې درته مهم وي او غواړئ چې خپل ماشومان مو د یوې داسې وژونکې ناروغۍ څخه وساتئ چې ستاسو ماشومان وژلی سي، ستاسو ماشومان معیوبه کولی سي، ستاسو ماشومان ستاسو څخه اخیستلی سي. دا څنګه ناروغي ده چې ستاسو ماشومان وژلی سي؟ د لیبر باندې خبرې وو. دا چې لا په افغانستان کې د پولیو وژونکې ناروغي موجوده ده، کولی سي چې ستاسو د ماشومانو ژوند واخلي. پولیو یوه شدیده ساري ویروسي ناروغي ده چې د پولیو وایرس په نوم د یو وایروس په خاطر باندې رامنځته کیږي. دا وایروسي ناروغي د انسان عصبي سیستم حجرې له منځه څخه وړي او کله ناکله خو د بدن د یوې برخې یا ټوله بدن د فلج لامل کیږي. نو په دې خطر څخه ستاسو ماشومان اخلي. دا ناروغي اکثره په هغه سیمو کې خپریږي چې حفظ الصحه نه مراعاتېږي او خلک یې خپلو ماشومانو ته واکسین نه ورکوي. چې دغه واکسین ماشومان ته د نه ورکولو مشکل اوس تر یو حده پورې حل سوی دی. هغه ماشومان چې تر 5 کالو کم عمر ولري په دې ناروغۍ تر ډېر خطر لاندې او ډېر په اسانۍ سره دا ماشومان په دې ناروغۍ اخته کېدلی سي او د هغوی ژوند اخیستلی سي. د پولیو ناروغۍ عموما د غایطه مواد د لارې څخه د یو انسان څخه بل انسان ته انتقالېږي. مثلا یو ماشوم د پولیو په ناروغۍ باندې اخته ده، په هغه کې فعلا اعراض نشته، د غایطه مواد کې هغه غایطه مواد سره نور ماشومان په تماس کې راځي. نو دا نور ماشومان هم د پولیو په ناروغۍ باندې اخته کېږي چې د پولیو دغه د پراخ انتقال د پراخ اخته کېدلو علت هم دغه شی دی چې ډېر په اسانۍ باندې یو څوک په خپل غایطه موادو کې د ډېر وخت لپاره دغه ویروسونه انتقالولی سي، خارجولی سي. که چیرې یو ماشوم په دې ناروغۍ باندې اخته سي، په ماشوم کې به تبه، خواګرځۍ، د غاړې او د ملا شخوالی پیدا کېږي او د یو لاس، یوې پښې یا د بدن یوه نیمایي برخه یې کېدلی سي چې فلج سي. خو په ډېرو شدیدو حالاتو کې د تنفسي سیستم هغه عضلات چې د تنفس کې برخه اخلي، مطلب په انسپایریشن او ایکسپایریشن کې د تنفسي سیستم سره کومک کوي، هغه فلجېږي. کله چې هغه فلج سوې نو تنفس مشکل کېږي او کله چې تنفس مشکل سو نو معلومه خبره ده چې مرګ رامنځته کېږي او دغه هغه عمده د مړینې سبب دی چې د پولیو په خاطر باندې په ماشومانو کې مړینه رامنځته کېږي. دغه د تنفسي سیستم عضلې چې فلج سولې نو په ماشوم کې مړینه ډېره په اسانه او ډېر ژر رامنځته کېږي. درملنه د دې ناروغۍ تر اوسه پورې نشته. صرف په واکسین سره موږ او تاسې کولی سو چې ماشومان، ټولنه او خپل ټوله هېواد د دې ناروغۍ څخه خلاص کړو. تقریبا دا ناروغۍ په افغانستان، پاکستان، یو 2-3 نور هېوادونه وي، په هغو کې پاته ده. نور ټولې دنیا د ناروغۍ له خپل ټولنې څخه ایستلې ده. دا چې موږ کې تر اوسه پورې پاته ده، دلیل دا دی چې موږ ماشومانو ته واکسین نه ورکوو. که زه د یو ډاکټر په صفت باندې یو چاته مشوره ورکړم چې خپل ماشوم دې واکسین کړه تر څو د ناروغۍ څخه خلاص سي، تر څو د دواو څخه خلاص سي په آینده کې، هغه که د میزلس واکسین وي، هغه که د ټي بي واکسین وي، هغه که د پولیو واکسین وي، دوی ماته وایي واکسین چې دا تاوان لري، دا ماشوم کې دا مشکلات رامنځته کوي، د ماشوم دماغ کمزوري کوي، ماشوم د په خارجي افکارو جوړي. دا ټولې درواغ خبرې دي. دا هغه مفکورې دي چې نور په موږ کې اچولي دي او تر څو زموږ ماشومان د واکسین د نه ورکړې په خاطر باندې خپل ژوند ته لاس ورکړي. نو حتما کله چې ستاسو په کور کې ماشوم پیدا کېږي، کله چې ستاسو په کور کې ماشومان اوس هم موجود دي، هغو ته پولیو واکسین ورکوئ، هغو ته د میزلس یا د شري واکسین ورکوئ، هغو ته ټي بي واکسین، د هر هغه واکسین چې زموږ په روغتیایي سیستم کې د وزارت موجود دی، هغه خپلو ماشومانو ته مه ګرځوئ او حتمي ورکوئ. که ته چیرې خپل ماشوم ته د پولیو واکسین ورکړې، ستا ماشوم د مرګ څخه بچ شو. که ته خپل ماشوم ته د شري واکسین ورکړې، ستا ماشوم د شري د اختلاطاتو څخه بچ شو چې د شري داسې اختلاطات دي چې ماشوم وژلی سي. هلته بیا په آینده کې ماشوم په شري بیخي نه اخته کېږي. که اخته سي نو داسې به وي چې ما په یو تبه او په یو عادي سر درد او په یو عادي تبه باندې ورباندې تېرېږي.